عمران خان ته د نه باور رایه پاکستان کې لاریونونه پیل شوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته په پارلمان کې د نه باور رایې تحریک له وړاندې کېدو سره د دې هیواد پلازمینه اسلام آباد او نورو سیمو کې سیاسي فعالیتونه هم زور اخیستی. تېره ورځ د پارلمان مشر لومړي وزیر ته د باور یا بې باورۍ رایې ورکولو لپاره غونډه تر دوشنبې وغځوله، خو د اپوزیسیون جمعیت علماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ ګوندونو له دماغ کې د پاکستان له بېلابېلو سیمو د پلازمینې پر لور لوی لاریون یا لانګ مارش او د احتجاجي غونډو اعلان کړی دی. واکمن او اپوزیسیون ګوندونه په تحریک عدم اعتماد کې وار له مخه د بریا وړاندوینه کوي. بل لور واکمن ګوند تحریک انصاف پاکستان وایي د مارچ پر 28مه به له ټول پاکستان 1 میلیون کسان د پلازمینې اسلام آباد په پریډ ګراوند میدان کې یوې غونډې ته راشي او د لړ کې چمتووالی کیږي. واکمن ګوند مسؤلین دا غونډه د پاکستانیانو له لوري د لومړي وزیر عمران خان لپاره د ملاتړ ټولپوښتنې په معنا بولي. په پام کې د لومړي وزیر عمران خان په کمالیا سیمه کې هم د لړ کې یوې غونډې ته وینا وکړي. د جمعیت علماء اسلام په لاریون چې د بایوګرانۍ پر ضد د مهنګي مارچ نوم ورکړل شوی پرون جمعه له کوټې پیل شو. د ګوند اطلاعاتو ایالتي سکرتر عبدالجلیل جان په وینا نن به له پېښوره هم د لاریون کې د ګډون لپاره لاریونوال روان شي. پاکستاني چارواکي وایي د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي پلازمینې ته د ولس په تګ راتګ کې باید څه ستونزه رامنځته نه شي او چارواکي باید د ډاډ ترلاسه کړي چې سیاسي ګوندونه په ټاکل شویو ځایونو کې غونډې وکړي. د پاکستان قومي اسمبلۍ غړي به احتمالاً پر دوشنبه لومړي وزیر عمران خان ته د باور یا بې باورۍ لپاره رایې ورکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.